افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني د کوچني اختر په مناسبت خپل پیغام خپور کړ. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. ګرانو کتونکو، که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غني خپلو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکۍ پیغام ورکړی. ډاکټر صاحب محمد اشرف غني وایي، د خوښیو برکتونو له دې مبارکې ورځې سره زه تاسو ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له امله زړه له کومې مبارکۍ وړاندې کوم. له لوی خدای جل جلاله غواړم چې زموږ روژې عبادتونه، دعاګانې او نیک عملونه قبولې کړي او زموږ ګران افغانستان ته سوله، ثبات او سوکالي راولي. د روژې مبارکه میاشت د صبر، زغم، ورورولۍ او د الله تعالی د رضا د ترلاسه کولو میاشت ده. دا میاشت موږ ته دا درس راکوي چې یو بل درد درک کړو، له بېوزلو سره مرسته وکړو او د خپلو ټولنیزو انساني مسؤلیتونو په اړه لا ډېر بیداره شو. نن چې د اختر خوښي لمانځو، باید د هغه کورنیو هیوادوالو یاد هم وساتو چې لا هم له ستونزو او سختیو سره مخ دي. زما هیله دا ده چې د اختر د سولې، یووالي او ملي همغږۍ پیغام له ځان سره ولري. زموږ ملت یو داسې ملت دی چې د تاریخ په اوږدو کې ډېرې سختې ورځې لیدلي، خو بیا هم د امید، مقاومت او یووالي له لارې یې تل راتلونکی جوړ کړی دی. افغانستان زموږ ګډ کور دی. زموږ د وطن آبادي، پرمختګ او ثبات لپاره تر ټولو مهم شی زموږ ملي یووالی دی. که موږ سره یو موټی شو، که موږ یو بل ومنو او که موږ د افغانستان د راتلونکي په اړه ګډ فکر او ګډ کار وکړو، نو هیڅ زبر ځواک به موږ ونشي کولی چې موږ ته ماته راکړي. نن ورځ زموږ هیوادوال د ډېر اقتصادي، ټولنیز او بشري ننګونو سره مخ دي، خو زه باور لرم چې د افغان ملت هوډ، استعداد او زحمت کولی شي له دې ستونزو څخه د وتلو لاره پیدا کړي. ګرانو کتونکو، د ډاکټر صاحب محمد اشرف غني غږیز پیغام تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.